وای ورکه استاد خپل ارمان په کوم یو لور واخستی ورکه استاد خپل ارمان په کوم یو لور واخستی تنو دا کومې بلې شمې په کوم اور واخستی د ویښتابه د اذان چغه او امام استاذه د ویښتابه د اذان چغه او امام استاذه څه شوه ناره دي د پاڅون او د قیام استاذه د قربانۍ په تندخال د شوه کیسه د ژوندون د قربانۍ په تندخال د شوه کیسه د ژوندون د تعهد او مینې تال د شوه کیسه د ژوندون تا د نهضت ارمان شریک کړ امارت سره وفا دې وکړله له دې ستر امانت سره یا د مستا خوږه لهجه او هم ناره د پاڅون یا د مستا خوږه لهجه او هم ناره د پاڅون دې تسلسل تشویع یو نوې هنګامه د پاڅون د زندانونو ډکول دې غوښتل دا هم وشول د زندانونو ډکول دې غوښتل دا هم وشول د زندانونو ماتول دې غوښتل دا هم وشول د زندانونو ډکول دې غوښتل دا هم وشول د زندانونو ماتول دې غوښتل دا هم وشول او رښتیا چې نور د الله راز د فراست د مؤمن رښتیا چې نور د الله راز د فراست د مؤمن ټول نړۍ ته پرې ثابت شو بصیرت د مؤمن ډیرو ته خیال وو د اشغال د ماتېدلو کیسه ډیرو ته خیال وو د اشغال د ماتېدلو کیسه د دې غازي ننګیال وطن د بیا ګټلو کیسه استاذه ټولې وړاندوینې دې رښتیا وختي استاذه ټولې وړاندوینې دې رښتیا وختي د پاڅون ډلې دې بلۍ ته د اسیا وختي او دغې ګرجنې قافلې کې دې څېره لټوم دغې ګرجنې قافلې کې دې څېره لټوم د ازادۍ مسکا دې مخکې ورسره لټوم خو ښکاري دا چې د پاڅون رقیب ونه زغملي خو ښکاري دا چې د پاڅون رقیب ونه زغملي زموږ د وقار زموږ د ژوندون رقیب ونه زغملي دا لاعظام شهید تر تا پورې یو بیل داستان دی زموږ زلمیو ته کسات امیل داستان دی ورکه استاد خپل ارمان په کوم یو لور واخستی ورکه استاد خپل ارمان په کوم یو لور واخستی تنو دا کومې بلې شمې په کوم اور واخستی د ویښتابه د اذان چغه او امام استاذه څه شوه ناره دي د پاڅون او د قیام استاذه څه شوه ناره دي د پاڅون او د قیام استاذه